سلامونه. 19 کلنه جنۍ عایشه راشد د کراچۍ نه روانېږي هندوستان ته ځي او هلته کې ورته کارډیک سرجري کېږي. زړه ورته غونډ بدلېږي. یو اویا کلن بابا کوم چې په دلي کې خپل زړه ډونېټ کړی و د مرګ نه وروسته او هغه هغې ته لیکي او هغې ته نوی ژوند ورکوي. د دې قصې چې څومره شور دی په سوشل میډیا باندې میډیا باندې هر طرف ته، نو اول به دا قصه او بیا دې نه موږ څه سبق حاصلولی شو. د دې جنۍ صرف د مور وه او دې ته ډاکټرانو دلته پاکستان کې ویلي چې را د دې زړه داسې کنډیشن ته رسېدلی چې د دې د ټرانسپلانټ نه یعنې د بدلون نه بل څه حل نشته. دا چې کله 15 کاله مخکې هندوستان ته تللې ده، په هغه ټایم کې د زړه بالکل فیل شوی دی، ارست شوی دی، نو ډاکټرانو سی پی آر کړی دی، نور چې کوم علاج دی هغې ورته کړی دی او دی دوباره ژوندی کړې ده. خو په هغه ټایم کې دې ته یو مشیني زړه ولګو. مشیني زړه چې ورته ولګو، دې پې زندګي روانه شو، واپس پاکستان ته راغله. خو چې کله بیا دلته پاکستان ته راغله، نو دوی صحیح خیال ونه ساتلی شو، یا د دې شیز خپل کمپلیکیشنز او دا دوباره انفیکټ شو او بیا خرابېدل ته شروع شو. په هغه ټایم باندې د دې علاج چې څومره خرچ شوي هغه په چندو باندې شوي وي، خو دې له ژوند ورکړی. دې ځل له دې سره بیا پیسې نه وي. دې چې ډاکټرانو سره رابطه کړې ده، هغوی تاسو ځان صرف هندوستان ته راورسوئ، نور به موږ ګورو، چونکې د دې چې کوم علاج دی په پاکستان کې شته دی. دوی واپس هلته کې رسېدلي دي او هغې چې کوم دی یو د داسې بابا چې هغه مړ شوی دی، خو خپل زړه یې ډونېټ کړی دی، په دلي کې پروت دی، خو بل داسې کینډیډیټ نه و چې هلته هغه زړه ولګي. نو هغه یې دې ته رسولی دی دغه سټیټ ته، هغو په کامیابۍ باندې د اپریشن کړی دی، دې له نوی ژوند ورکړی دی. اوس په دې کې د سبق خبره دا ده چې د جنۍ مور ته سلام، ځکه چې په یوازې ځان په زنانه ذات باندې دومره ریسرچ کول چې چېرته به زما دې بچي ته ژوند میلاو شي، زړه میلاو شي، هغه هم بغیر پیسو نه، او په یو بل وطن ته پسې تلل یو داسې ځای دی چې هلته کې ستا په مسلک څوک نه وي، مذهب څوک نه وي، په ژبه څوک نه وي، نو دې ته غټ سلام. همت یې نه دی بایللی. موږ خو صرف یو څو میسیجونه ولیږو او یو بل ته ولیږو، موږ چې موږ ډېر غټ همت وکړو، خو دې پسې پریکټیکل همت کړی دی. نو که څوک مورولي زده کوي، د دې نه دې زده کړي، که څوک غیرت زده کوي، د دې نه دې زده کړي. بیا دغه ډاکټرانو ته سلام چې یو پېره دې له علاج په چندو په یو څه بل څه کړه، خو چې اوس دوباره ضرورت راغی، نو دې ته نه دي کتلی چې دې سره روپۍ شته که نشته، د دې مذهب څه دی، ملک څه دی، د دې ژبه څه ده او یا د دې ذات څه دی. خدای راغوښتې ده او نوی ژوند دې ورکړی دی. اوس دلته موږ ته سبق یو بل دا میلاویږي چې د انسانیت نه څه بونډري شته، نه څه تقاضا شته. څنګه چې د هوا، اوبو او نور دا نه د بونډرانې منع کولی شي، نه بل څه منع کولی شي. نن دلته یې سبا په هندوستان کې، بله ورځ په افغانستان کې، بله ورځ په امریکا کې. دغه رنګې د انسانیت یو خاص جذبه ده، دا هېڅ شی نشي منع کولی. که ستا مذهب څه دی، ستا ژبه څه ده، ستا مسلک څه دی، ستا عقیده څه ده، نو په کار ده چې موږ دا زده کړه وکړو چې کله د انسانیت د بچاو موقع راځي، نو موږ له شاته کېدل نه دي په کار. چې د انسان بونډري څه ده، د ذات څه دی، د دې سټیټس څه دی، د مذهب څه دی، یا بل څه دی، صرف او صرف دا یو جذبه چې دا انسان دی، د ژوند موږ بچ کولی شو. نو په کار ده چې موږ پکې د دې په شانتې قدم مخکې کړو. دغه رنګې د پاکستان هم د هندوستان د صحت معظم دلته کېدلی شي. پاکستان کې دومره غټ غټ سرجنان شته دی، اویلیبل دي، خو دا فیسیلیټي نشته چې هغه دلته د دې سرجري وکړي. دې د دا قسم چې کوم زړه څوک ډونېټ کول غواړي، خو هغه څنګه پرزرو ساتو. یو دوه درې ارګنایزیشن په دې باندې کار کوي، خو نه حکومت دومره کومک کوي، نه د خلک وله دومره فیسیلیټي ورکوي چې هغه کامیاب شي. نو دغه رنګې پاکستان چې کوم کارډیک سرجنان دي، هغه به هر دنیا ته ځي او دغه ټرانسپلانټ یې کوي. خو د پاکستان خلک خپل چې کوم دی زری زری شي هندوستان ته، یو وطن ته بل وطن ته پسې ځي چې ټرانسپلانټ هغه وکړو. دلته چې موږ پالیسیانې جوړو، نو موږ دا لازم کو په ډاکټر باندې دی چې کوم ځای ډومیسایل دی هلته کې به داسې ډیوټي کوي. نو زما په وطن کې دی هغه فیسیلیټي چېرته دي چې زه هلته کې ډیوټي وکړم. نو په کار ده چې موږ په دې خپلو پالیسیانو باندې لږ غور وکړو. بیا په هندوستان کې د زړه او ساينس دومره ترقي کړې ده چې یو بل انشورنس پیکیج پکې شروع شوی دی چې په 10 روپۍ باندې انسان ته د زړه اپریشن کوي. دا د انسان عقل نه مني. هغې یو داسې سیسټم کړی چې څومره مزدوران دي، دې ته وایي چې تاسو به د میاشتې 10 روپۍ ورکوئ، او که ستاسو په دې علاقه کې د چا هم د زړه هغه راځي، مسله راځي، موږ به ورله په دغه روپو کې دننه اپریشن کوو. نو هغو هغه اپریشنونه دومره ډېر کړل چې کاسټ چې کوم روپو خرچه پې ډېره کمه راغله. او په دې طرز باندې هغو 6 او 8 هسپتالونه چلوي. ډاکټر دیوید شیټي تاسو خامخا وګورئ او د هغې نه زده کړه وکړئ. بل سبق موږ له دا راکوي چې په پاکستان کې موږ خلکو ته جاړو چې یاره وینه ورکوي، خلک وینه نه ورکوي، او هلته کې ته وګوره خلک خپل زړونه ورکوي. نو په کار ده چې موږ له دې نه وشرمېږو
او رامخکې شو د انساني زندګۍ بچکولو کې خپل قدم کردار ادا کړو. تاسو د داسې ارګنایزیشن سره ځان رجسټر کولی شئ چې تاسو سترګې، زړه، ګردې، پړپوسان او د هر څه چې کوم دی ورسره رجسټر کړي چې د مرګ نه پس د چا په کار باندې راشي. موږ په دې شنو پورې خاندو، خو وګورئ دې نه موږ له سبق زده کول پکار دي. د دې سره د زړه خپل خیال ډېر زیات ساتل پکار دي. او نه د زړه اپریشن کرسچن برنارد کړه په 1970 کې، خو هغه چې کله دا اونې اپریشن کو دا کامیاب شو، یو نیم سل پس هغه نور وکړل، خو بیا یو کتاب ولیکو او په هغه کې دا ډیره مشهوره فقره ولیکله چې ما خو د زړه اپریشن زده کړل، شروع مې کړل، خو که چېرته ما د زړه د بچاو کومې طریقې دي که په دې باندې مې کار کړی، ما اوس صرف یو نیم سل زندګیانې بچې کړی، خلک مې بچ کړل، کېدای شي چې یو نیم سل کروړه خلک مې بچ کړی. د خپل زړه خیال وساتئ، د خپل صحت خیال وساتئ، د نور انسانانو خیال وساتئ. په لوی الله مو سپارم. سلامونه.